کرونا وایروس که د الله پاک پټ لښکر د څو ورځې کېږي چې په چین کې یو خطرناک وایروس پیدا شوی دی. یاد وایروس د چین هوبی ولایت د ووهان ښار له یوې غیر قانوني مالمنډۍ څخه پیل شوی دی. د هوبی ولایت ووهان ښار د څارویو په پیرلو او پلورلو کې خورا شهرت لري. کرونا وایروس له امله د چین دوه ښارونه ووهان او هونګ کنګ ته داخلي او خارجي پروازونه معطل شوي دي. د برتنوي سرچینې رایټرز په قول یاد وایروس د ووهان ښار تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. د صحت ماهرین تر اوسه د کرونا وایروس په نیولو او نه په علاج کولو توانېدلي چې تر اوسه د کرونا وایروس له امله 42 کسان مړه شوي او 1120 اغېزمن کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ځینو څېړنو مطابق یاد وایروس د اسمان څکلي یعنې شام پیرک څخه جوړ شوی. د ځینو څېړنو مطابق یاد وایروس د اسمان څکلي یعنې شام پیرک څخه جوړ شوی سوپ له خوړلو پیدا شوی دی. د یادونې وړ ده چې څه وخت وړاندې چین د ایغور په مسلمانانو سخت ظلمونه وکړه چې له امله په سلګونو مسلمانان شهیدان او په زرګونه بندیان کړه. خو دوی د الله تعالی له پټو لښکرو نه خبره وو. الله تعالی چې کله وغواړي نو په خپلو پټو لښکرو هم د مسلمانانو مدد کولی شي چې ژوندی بیلګه یې همدا د چین مسلمانان دي. همداراز په دې کې هر ظالم ته دا سبق پروت دی چې ظلم مه کوه ځکه الله یې درنه په هر ډول بدله اخیستلی شي.